دویم دا دی حدیث پاک کې راځي من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنه. په دغه لسم تاریخ د محرم باندې د عام معمول لږه زیاته خرچه خپل کورواله باندې، خپل مزدور باندې، خپل نوکر باندې، خپل ګاونډیانو باندې، یو سړی عام معمول د کوم خوراکي، د کوم لباسي، د کوم ترتیبي دا غینه لږ زیات حدیث کې راځي. کوم حدیث ما تلاوت کو چې کوم انسان په دې ورځ باندې خپل اهل و عیال باندې فراخي وکړي، خوراک سکاک دا ورته زیات وروړي، نو د دې د برکته به الله پاک ټول کال په دې باندې فراخي راوړي. صحیح ده؟ نو فراخي راوړي. خو البته دې کې دا یو خیال ساتي چې په دغه ورځ باندې خاص خوراکونه لکه ډېر خلک پیرني کوي، یا ډېر خلک کیرونه کوي، یا حلواګانې کوي، یا شربت دیګونه کوي. دا شی د اسلام په رڼا کې ښه نه دی، ځکه دا په دین دی کوي. زمونږ زنانو وویل یاره ترشه ولې نه کې تریخ وای په دې باندې د حسنینو بیا مری ترخیږي. خبره وی نو دا به د مسلمانانو عقیده ده چې خیرات چې هر قسمه د دې ثواب مړو ته رسیږي. دا خیرات خو نه رسي کنه چې مثلا تا حلوا کا یا د خوږ سيزو کا بغي ته ورسي یا تاریخ شه دی ګلال ته ورسي مره به پترکش ای خدا خوري نو د دې ثواب رسي. نو دا د شیعاګانو د طرف نه دا شربتونو د الواګانو خواږه خوراکونه کی دا نه دی پکارخه. خپل څنګه عام معمول څنګه خوراکم کولې شو خو خوراک په کوروالو باندې وکړي، ګاونډیانو باندې وکړي، خپل خپلوانو باندې کولې شي. دغه نظام ساتل پکار. بل دا چې ځینې خلک نو په دې ورځو کې دا ګوډاګیان ګرځي او کورونه نو وې دا سنیانو چنده ورکی برخه ورکی او په دې نوم باندې پیسې غونډي. دا خبره نه دا وی لپاره سره غونډي دا هر چا چې خپل وسته کور کې دوی کې په خپل بچو دي نو هغه دي اخري پر قرآن باندې اخري ثواب دي حسنین ته وربخي ان شاء الله ثواب ورسي.